دا یوازې ګورې د دې بیرسټر سیف یا د پی ټی آی یا د نور دا کمپاله چې کوم ځان ته وایي که نه پاټیانې دی په دې یېرېږي چې یاره که موږ چېرته په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق غږ پورته کوو نو موږ ته به دا نور خلک ووټ نه راکوي. یاره موږ ته به ځان سختول غواړي. که چېرته موږ د پښتون قام نمایندګي کول غواړو که نه نو بیا به موږ ته ځان د پښتون قام نمایندګان جوړول غواړي ځان. اوس په خپله سوچ وکړه چې زه د دغه ښوونځي د مفاد پرست د مالک ته څه ووایم چې یاره ته چې د خپلو پیسو دپاره لګیایي خپل ماشوم ته په خپله خاوره پردی جامه هم ورچې پردی معاشرتي نظام هم ورته ښیې پردی ژبه کې ورته نظامي تعلیم هم ورکې حالانکې دا ټول خبر دی ګورئ چې په دنیا کې یو داسې طریقې یافته یا طریقې پذیر ملک نشته دی چې هغه ماشوم ته په پردی ژبه کې بنیادي زده کړه ورکوي او هغه ترقي کړې وي. یو ملک هم داسې نشته دی خو ټول مفاد پرستی ده. موږ له به په پښتنو ته دا ویل غواړي ولس ته دا ویل غواړي چې دا مفاد پرست په پیژندل غواړي. که زه دا ووایم چې یاره مړه بس پښتون به خپل کار کوي مال او بیا سکوټ نه راکوي که زه داسې وایم چې یاره پښتنه خاوره د پښتون قام اولنی حق دی او په دې اولنی حق د پښتون دی یا د پښتون قام دا خاوره چې دی دا د پښتون قام برخه ده په دې اولنی حق د پښتون دی دلته به واک د پښتنو وي نظام د پښتنو وي جامه او کلتور به د پښتنو وي. نو که زه دا سوچ وکړم که زه دا وایم نو ما ته به سکوټ نه راکوي یا زما پارټي به چې دی نو دغه ته نه راځي نه دی راځي یاره زه به حق خبره پرېږدم د دې د خاطر وزه ځان نه مفاد پرست جوړوم دې ته مفاد پرستی وایي ګورئ ښه